د ډیورند پر سر د طالبانو او پاکستان ترمنځ تازه او لویه جګړه دا چې کله او څنګه ویډیو وګورئ ترڅو په پوره جزئیاتو خبر شئ. پر ډیورند فرضي کرښه د طالبانو حکومت او پاکستان ترینګلتیاوې ورځ تر بلې ډیریږي. که څه هم پاکستان کلونه وړاندې پر ډیورند فرضي کرښه باندې پاکستان خپل پوځي چمتووالی نیولی، خو اوس چې د افغانستان واکمن طالبان دي نو غواړي پوره چمتووالی د دې لپاره چې ډیورند کرښه باندې پاکستان سره امنیت ټینګ کړي. د افغانستان په جنوب شرق کې د طالبانو مسؤلین وایي چې له تازه پوځي زده کړو څخه فارغ شوي سرتیري د پاکستان سره پر ډیورند پوله ځای پر ځای کوي. دا سرتیري د 203 منصوري قلوردو څخه تازه فارغ شوي چې له پاکستان سره به پرې ډیورند کرښه باندې ځای پر ځای شي. د منصوري قلوردو مسؤلینو وویل چې دا سرتیري به هیڅ بهرني هیواد ته پر افغانستان د تیري اجازه ورنه کړي او پاکستان ته به اجازه ورنه کړي چې د ډیورند کرښې ته نږدې پوځي تاسیسات جوړ کړي. پاکستان وویل چې طالبانو سره پر ډیورند کرښه باندې د اغزن تار لګولو پروژه په ګډه او تفاهم پای ته رسوي، خو طالبانو د پاکستان دغه خبره رد کړې ده او ویې نه منله. اوس استازه یو ځل بیا پر ډیورند فرضي کرښه باندې د طالبانو او پاکستان ترمنځ تازه ناندرۍ رامنځته شوي او داسې فکر کیږي چې آخر به د دغه دوو نږدې دوستانو ترمنځ سختې جګړې رامنځته شي. طالبانو ډاډ ورکړی دی چې د دوی په راتګ سره به د افغانستان خاوره د هیڅ یو بهرني هیواد پر ضد استعمال نشي، خو دا یې هم وویل چې هیڅ چاته به پر خپله خاوره د تیري اجازه ورنه کړي. خو دا چې د دوی نازولي پاکستان د افغانستان پر خاوره تیری کوي نو طالب اوس مهال تر یوې کچې جدي دی، خو معلومه نه ده چې یوازې دا سرحدي جدیت به یې تر کومه وخته دوام ولري. مننه کوم چې ویډیو مو تر دې دمه ولیده. تاسو یې هم کولی شئ په اړه نظریات را سره کومنټ کې شریک کړئ. موږ ستاسو نظرونه لولو او په نورو ویډیوګانو کې نشروو. تر بیا د خدای په امان الله.